بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي الله تعالی په سپېڅلي نامه چې انسان یې پیدا ورته د زده کړې وړتیا ور په برخه کړه. زه د درس په لور نن د انګلیسي زده کړې څلورم درس دی. زه د درس په لور په درس پیل کوم. اول چې دی تاسو ته ښایم چې اصلي عددونه چې دی کم دي په انګلیسي ژبه کې، یعنې 1 2 3 4 دا چې دی په انګلیسي ژبه کې څنګه لوستل کیږي. نو راځو په عددونو باندې فعل کوو. اول چې دی 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. دا چې دی عددونه دي 19 20. بیا 20 پورې چې دی د 20 نه وروسته بیا اول تاسو 20 یادوئ، اول چې دی د لسیزه طبقه یادوئ او ورپسې چې دی 1 2 3 اضافه کوئ، لکه 21 22 همداسې په ترتیب 23 24 ان تر 30 پورې. 30 چې دی یا 30 د دې سره هم تاسو اول لسیزه طبقه یادوئ، بعد د هغې نه ورسره 1 2 3 یادوئ، لکه 30 31 32 33 همداسې په ترتیب. همدارنګه 40 چې دی 40 40 هم اول تاسو لسیزه طبقه یادوئ، بعد ورپسې 1 2 3 یادوئ. 41 42 43 50 60 70 80 90 100 101 102 103 او بیا ورپسې 200 او بیا 1000 چې دی 0 ته. اوس راځو ترتیبي عددونه. ترتیبي عددونه یعنی ټول اصلي عددونه خو موږ ولوستل. اوس راځو ترتیبي عددونه ته، یعنی اول دوهم دریم څلورم پنځم شپږم دغسې چې دی راځو دغه عددونو ته چې دی ترتیبي عددونه وایي. نو راځو اول دویم دریم او څلورم چې دی اول دویم او دریم دا صرف لږ تغییر خوري، نور ټول اصلي عددونه چې دی د هغې سره چې ټي ایچ اضافه کړي په ترتیبي عددونو باندې بدلیږي، لکه فرست سیکنډ third fourth fifth sixth seventh eighth ninth 10th اخر ته ټي ایچ اضافه کوئ، نو په هغې ډول باندې چې دی اصلي عددونه په ترتیبي عددونو باندې بدلیږي. اوس راځو د ګرامر برخې ته. ګرامر په برخه کې چې دی موږ په انګلیسي ژبه کې 9 فاعلي ضمیرونه لرو، یعنی سبجیکټ پروناون 9 سبجیکټ پروناونز لرو موږ. نو هغه چې دی اول آی دی، بیا یو، بیا وی، دی، هی، شي، اټ. دغه و چې دی دا سبجیکټ پروناون یا فاعلي ضمیرونه دي چې هر یو ته مخامخ معنا لیکل شوی، آی زه، یو ته یا تاسو، وی مونږه، دی هغوی، هی هغه نارینه، شي هغه ښځینه، اټ دا بیزانه. یعنی هی چې دی دا د نارینه لپاره کاریږي، شي چې دی دا د ښځینه لپاره کاریږي، او اټ چې دی دا د بیزانه شیانو یعنی بیسا لرونکو شیانو لپاره استعمالیږي. اوس راځو په انګلیسي ژبه کې موږ 3 کومکي فعلونه لرو. هغه فعلونه کوم دي او د استعمال طریقې څنګه ده؟ هغه فعلونه ام آر اس دي. دغه 3 چې دی کومکي فعلونه دي چې ام د آی سره استعمالیږي، لکه آی ام زه یم، یو وی دی د دوی سره چې دی آر استعمالیږي، لکه یو آر تاسو یاست یا ته یې، وی آر مونږ وو، دی آر هغوی وو. از چې دی د هی شي اټ سره استعمالیږي، لکه هی از هغه دی نارینه دپاره، شي از هغه دا ښځینه، اټ از دا دی بیزانه. دا چې دی کومکي فعلونه وو. اوس راځو چې دی د لغاتونو برخې ته. لغاتونه چې دی دا څو لغاتونه تاسو ته ما برابر کړي: بوکس بوټل بیگ بټن pot clock cup plate fun rubber پښتو معناوي box صندوق، بوتل بیگ button
تکمه یا تڼۍ. پاټ لوښی. کلاک دیوالي ساعت. کپ پیاله. پلیټ پیشقاب. فن پکې بادپکه. رابر پاکونکی یا پنسل پاک. دا ورډز یا لغتونه. اوس راځو د محاورې برخې ته یا کنورسیشن برخې ته. هاي، هیلو، ګډ مورنینګ، ګډ نون، ګډ افټرنون، ګډ ایونینګ، ګډ نایټ، ګډ میډ نایټ. هاو آر یو؟ I am fine and you? I am good thanks. Hi, hello دواړه د سلام معنا باندې ورازي. هاي چې د هغه چاته استعمالیږي چې نه پیژنئ. هیلو چې د هغه چاته استعمالیږي چې هغه تاسو پیژنئ. ګډ مورنینګ سهار دې په خیر. ګډ نون غرمه په خیر. ګډ افټرنون ماسپښین په خیر. ګډ ایونینګ ماښام په خیر یا مازدیګر په خیر. ګډ نایټ شپه مو په خیر. ګډ میډ نایټ نیمه شپه مو په خیر. هاو آر یو؟ څنګه یاست؟ I am fine and you? زه ښه یم او تاسو؟ I am good thanks. زه هم ښه یم مننه. دا زموږ د نن ورځې درس. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم. په مخه مو ښه.